تازه خبر: طالبانو نظامی کمیسون ته د جګړې کولو امر ورکړی دی. دا چې څنګه طالبانو تازه څه ویلي دي، څنګه یې بیا جګړې ته مخه کړه، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. وروسته له هغه چې په خوست او ننګرهار ولایت کې د ملکي خلکو د وژنې ویډیوګانې خپرې شوې، اوس طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په وړاندې به دوی نور خاموش پاتې نشي. طالبانو په خپلو نظامی کمیسونو باندې غږ کړی دی چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو د دوام په صورت کې په دوی باندې ورته حملې ترسره کړي. په داسې حال کې چې تمه ده په راتلونکو 2 اونیو کې د ترکیې هیواد په استانبول ښار کې د بین الافغاني خبرو یوه مهمه غونډه ترسره شي. په عملي ډول په افغانستان کې د جګړې شدت نور هم د لوړېدو په حال کې دی. په خوست او ننګرهار کې افغان حکومت د شوو عملیاتو په پایله کې د مولکیانو وژل نه مني او وایي چې د طالبانو هغه کسان یې وژلي چې د عملیاتو تیاری یې کاوه. د سولې خبرې یو داسې پړاو ته رسیږي چې که افغانان وغواړي او یا هم نه، نو بیا هم دغه خبرې یوې پایله ورکوي، ځکه بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا غواړي نور دغه صفحه وتړي. که چیرې افغانان په خپلو کې سره نه جوړیږي، بدون د شکه امریکا په دوی باندې خپله طرحه مني. خو دننه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاتېدل هغه څه دي چې د یوې احتمالي توافقنامې وروسته هم د دې ښکارندویي کوي چې جګړه به دوام وکړي. په خوست ولایت کې د شوو عملیاتو په پایله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په هکله انځوري شواهد شتون لري، خو حکومت یې نه مني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.